کاردان پوهنتون کې د کثیرالرشتوي تطبیقي څېړنو نړیوال کنفرانس جوړ شو. په دغه علمي او څېړنیز کنفرانس کې د علمي کادرونو او د پوهنتون د استادانو له لوري د افغانستان د دوامداره پرمختګ او ځان بسیاینې لپاره نظرونه، علمي ویناوې او بحثونه سره شریک شول او 40 علمي مقالې وړاندې شوې ترڅو په تحصیلي بنسټونو کې ځوانانو ته د وخت د غوښتنو او اړتیاو سره سمې زده کړې ورکړل شي او د هېواد د پرمختګ لپاره ګټور تمام شي. کنفرانسی که شما در اینجا اشتراک دارین خیلی با ارزش است از دو جهت. از یک جهت ای که این کنفرانس در واقع متد تحقیقی را تقویت میکنه و همچنین در میان پژوهشگران و تحقیقان محققین داخلی در داخل افغانستان و همچنان محققین خارجی از خارج افغانستان و موضوعات حاد و بروز اینا تحقیق کردن و یافته هایشان و معلوماتی که از خلال این تحقیقات به دست میاد ما میتونیم که در عرصه پالیسی و در عرصه ارتقای ظرفیت معاصران خود استفاده کنیم. پوهنتون کاردان به عنوان اولین پوهنتون خصوصی در افغانستان افتخار دارد که کنفرانس های علمی را همه ساله برگزار کند و امروز ما شاهد برگزاری کنفرانس های کمر یا تحقیقات کاربردی کثیرالرشتوی هستیم که در این کنفرانس بیش از 40 مقاله در بخش‌های مختلف همچنان در بخش علوم اجتماعی، کامپیوتر ساینس، اقتصاد برگزار شده است و محققان گرامی در این کنفرانس از سطوح ملی و بین‌المللی تحقیقاتشان ارائه می‌کنند و این تحقیقات علاوه بر اینکه در این کنفرانس ارائه میشه، پوهنتون کاردان همچنان این تحقیقات را با وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط امارت اسلامی هم شریک میکنه تا موضوعات مهم و کلیدی که در جامعه است به او یک راه حل خوب پیدا شود و پوهنتون کاردان افتخار دارد که همه ساله چنین کنفرانس های علمی را برگزار میکنه. د کاردان پوهنتون مسؤلینو وویل د دغه کنفرانس پایلې او علمي مقالې به له بېلابېلو بنسټونو سره هم شریکې شي ترڅو د ټولنې د پرمختګ لپاره ترې کار واخیستل شي. هدف اساسی از تدویر کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی کثیرالرشتوی که امروز شاهد برگزاری این کنفرانس هستیم است تا زمینه بحث و گفتمان پیرامون موضوعات کاربردی مساعد گردد، رابطه و همکاری میان سکتور تحصیلات عالی و سایر سکتورهای مربوط، سکتورهای موجود مساعد شود تا اینکه از تحقیقات علمی کاربردی در پالیسی سازی استفاده صورت گیرد. هغه مقالې چې وروسته لوستل کیږي د هغې او د دې کنفرانس په پای کې چې تاسو خپلو دفترونو خپلو کارونو ته ځئ په دې ځینو موضوعاتو باندې تاسو فکر وکړئ. کاردان پوهنتون د افغانستان یو له پوهنتونونو څخه دی چې د افغانستان په سطح حساب کېږي. همیشه د ځوان نسل په سالم روزنه او په نړیواله برخه کې په نړیوال کنفرانسونو کې همیشه خپل ځان ثابت کړی زه کوم منندوی یم. شنان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د څېړنو او تحقیق په برخه کې په لومړي اوایلو کې په تېرو 3 یا 4 کلونو کې دا برخه په خصوصي سکتور او په اماراتي سکتور کې تر بل هر وخت ګړندۍ شوې. د یادونې وړ ده چې کاردان پوهنتون هر کال دا ډول علمي کنفرانسونه جوړوي چې له یو لوري د یاد پوهنتون د تدریسي برخو د کیفیت په ښه کولو کې مثبت اغیز کوي، له بل لوري د ټولنې پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ګټور دي.